دغه ورځې او دغه شپې د اسلام په تاریخ کې او د الله سبحانه و تعالی په دین کې دا ډېری قیمتي او ډېر یو اهم تاریخ لري. حدیث د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا د دغه ایامو او د دغه شپو په متعلق باندې چې دیتا لس د ذوالحجې وایي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من ایام احب الى الله ان يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام السنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر لا صيم صوم العرفة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام صيام يوم العرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وسنة التي بعده ومنها التكبير دبر الصلوات المكتوبات. الحديث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دغه ورځو شپو چې د ذوالحجې له اولنا تر نهم د ذوالحجې پورې د دغه ورځو او د دغه شپو په متعلق رسول پاک فرمایلی دي ما من ایام احب الى الله ان يتعبد له فيها. وی الله پاک تعالی دغه ورځو نه محبوب ترین ورځې نور نستا سوا د دغه ورځو نه چې پکې عبادت وسی چې دیتا 10 ذوالحجه لشپې د ذوالحجې ورته وایي. رسول اکرم فرمایلی دي یعدل صیام کل یوم منها بصیام السنه. د دغه ورځو یو روزه د کال د روزې سره مساوي او معادل او برابر ده. رسول پاک وایي یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنه. یو ورځ د دغه لس د ذوالحجې په ورځو کې یو ورځ روزه نیول د کال روزې سره مساوي او معادله ده د یو کال د روزې سره. وقیام کل لیلة منها بقیام لیلة القدر. په دغه لشپو د ذوالحجې کې قیام اللیل د شپې تهجد کول د شپې عبادت کول د شپې طاعت او ذکر کول دا د شپې د لیلة القدر سره معادل ده. بیا خصوصا په دغه ایامو کې یو ورځ خصوصي چې رسول پاک ورته وایي لا صیم صوم العرفة. خصوصا خاص کر بیا روزه د عرفې هغه څومره ده فضیلت التي قال فيها عليه الصلاة والسلام صيام يوم العرفة احتسب على الله ان يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده. د یو کال تیر شوی او د یو کال را روان کال ثواب لري. په مجموع کې د 2 کلو د یو کال تیر شوی او د یو کال راتلونکي د ګناهونو کفاره ده. ګناهونه معاف کیږي او الله سبحانه و تعالی ثواب او اجر مسلمان ته ورکوي. دغه 10 من ذوالحجه دغمره معزز او بهترین ورځې او شپې دي. الله پاک دا مسلمانانو ته امت مسلمه ته ورکړي دي. حکمتونه پکې ډیر دي. صحابه رسول پاک ته راغلل د الله رسوله د بنی اسرائیل عمرونه زیاتو د یو لوی بزرګ د بنی اسرائیل ذکر وکاو چې د هغوی عمرونه زیات دي خو د طبعا چې عمر زیات وي نو خو عبادت هم ډیر کیږي. د الله رسوله چې موږ د تا د امت عمر کم ده د 500 شپېتو په مابین کې ده نو خو عبادت هم کم کیږي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته عرض وکاو جواب وکاو چې امت رسول پاک ته الله داسې بهترین ایام او داسې بهترین قیمتي ورځې او شپې ورکړي دي چې په هغو کې عبادت کم خو ثواب د ډیرو کلو ده. لکه یوم العرفه، لکه 10 من ذی الحجه، لکه لیلة القدر،
چې قرآن کې الله وی خیر من الف شهر د 3 کال او 6 میاشتې داسې د یو 15 سکندو عبادت د 3 کالو. هکذا د یوم العرفه یو روزه د عرفې نیول د 2 کلو اجر او ثواب لري. همدارنګه دا لس د ذوالحجې په دې کې روزه نیول د 1 کال د روزې سره معادل ده. نو دا د دې دلیل ده چې الله پاک امت محمد صلی الله علیه وسلم ته عمرونه کم ورکړي، خو البته خو داسې مقدس ایام او داسې بهترین شپې ورځې الله پاک دې امت ته ورکړي دي چې په هغه کې کم عبادت ته خو د کلونو اجر او ثواب لري. دا د 10 من ذوالحجې او د یوم العرفې په متعلق